سلامونه ستړي مشئ وخت مو بخیر تاسې ته له ډیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سلفاخي شلمه چې د 2026 زیږدیز کال د فبروري له 9 سره برابره ده. تاسې ته له ډیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د متقي او ازبک پلاوي لیدنه. متقي له ازبک پلاوي سره لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر لا پیاوړتیا سربیره د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. پر پاکستانی درملو بندیز پلي کېدل. مالیې وزارت د پاکستانی درملو پر وارداتو بندیز پلي کېدل پیل کړل. او اقتصاد وزیر له مرسته کوونکو موسسو د همکاریو د لا پراختیا غوښتنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. متقي له ازبک پلاوي سره لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر لا پیاوړتیا سربیره د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ازبکستان د مرکزي اسیا د نړیوال انسټیټیوټ مشر او د یاد هیواد د ولسمشر مرستیال سلاکار جولان وهابوف په مشرۍ راغلي پلاوي سره کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر لا پیاوړتیا او سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. متقي هیله څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې او همکارۍ لا پراخې شي. نوموړي د دغو اړیکو او دوه اړخیز تفاهم د زیاتوالي او ځمکنیو حقایقو د درک په پیاوړتیا کې د څیړنیزو مرکزونو پر رول ټینګار کړی. بلور ازبک پلاوي مشر وهابوف زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبت لیدلوري د پالیسۍ له کبله د دوه اړخیزې سوداګرۍ کچه د تیر په پرتله د پام وړ زیاته شوې او هیله یې څرګنده کړې چې سږکال به دا کچه لا زیاته شي. مالیې وزارت د پاکستانی درملو پر وارداتو بندیز پلي کېدل پیل کړل. مالیې وزارت ویلي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت د پریکړې له مخې له نن وروسته له پاکستانه افغانستان ته د هر ډول درملو پر واردولو بندیز لګېدلی. یاد وزارت زیاته کړې چې د یادې پریکړې څخه د سرغړونې په صورت کې به د پاکستانی درملو له قاچاقونکو سره قانوني چلند وشي. یاده پریکړه داسې مهال پلي کېږي چې له دې وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند مالیې وزارت لارښوونه کړې وه چې د 3 میاشتو په موده کې له پاکستانه د درملو واردات بند کړي. اقتصاد وزیر له مرسته کوونکو موسسو د همکاریو د لا پراختیا غوښتنه کړې. د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف د CRS نړیوالې موسسې له عمومي مشر جان کلاهن او ملپلاوي سره د بشري مرستو د دوام، د معیشتي ستونزو پر اغیزمن ځواب ورکولو او راستنېدونکو ته د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه خبرې کړې دي. د یادې موسسې مسؤلینو د همکاریو د دوام او نورو ولایتونو ته د فعالیتونو د پراختیا ډاډ ورکړی. بلور د اقتصاد وزیر د یا دفتر له مسؤلینو غوښتي چې د بشري مرستو ترڅنګ د انکشافي پروژو پر پلي کېدو هم لا ډیر تمرکز وکړي. د اقتصاد وزیر زیاته کړې چې همکاري موسسې د راستنېدونکو لپاره په استوګنیزو ښارګوټو کې د عامه ګټو د تاسیساتو په جوړولو، د مسلکي زده کړو له لارې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د کارموندنې پروژو په پلي کولو سره د اړتیا لرونکو د معیشتي او اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره لا زیاته پاملرنه وکړي. په عمان کې د اسلامي امارت سفیر له خپل هندي سیال سره لیدلي. د عمان په مسقط کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست حافظ عمر د یاد هیواد لپاره د هند سفیر غوداورتي وینکاتا سرینواس سره لیدلي. د سفارت د خبرپاڼې له مخې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو خبرې کړې دي. عمر په عمان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو د همکارۍ هیله څرګنده کړې. خبرپاڼه زیاتوي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اوږدمهاله همکاریو ډاډ ښودلی. او وروستی خبر همدا چې په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن حسن د روسیې میشتو افغان سوداګرو سره لیدلي. په دې کتنه کې چې د سفارت یو شمېر ډیپلوماټانو پکې ګډون درلود، د متقابل تفاهم، همغږۍ او د اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا بحث سربیره د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې کړې دي. حسن افغان سوداګر په هیواد کې پانګونې ته هڅولې او زیاته کړې ده چې سفارت به د دوه اړخیزو
سوداګریزو اړوندو چارو په برخه کې بشپړه همکاري کوي. په ورته وخت کې روسیې میشتو افغان سوداګرو د اسلامي امارت له اړوندو ادارو د اغیزمن ملاتړ، همکارۍ او پاملرنې غوښتنه کړې. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپلو رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.